بیخي کار نه کړی کار کوي کار کوي سر اولان لا پټو ورکړو نه لا کوي سر سبا لري کار نه ولا سر خو نه دا خو یو رقم نه ده چې یو رقم باید کار شي ښه خو لا پټو سر اولان لا نو سر اوس چې انټري کوي چې کېږي سر کله چې ایمیل صفر شي کنه نو دا سالري مساعد خپل لا اتومات ورکړي او other expense مساعد اتومات ورکړي ABC DFG پاکستان زر روپۍ ته باید جبه ورکړي سلاک شو سمای ټینګ نو لاک څو څه کوي باید بیخي ونیسي دا زر روپۍ په تاوان شو ښه کوډ دې په چی کړی کوډ ساده په دې لاندې دی پراپرټي ډیټیل باندې ډیټیل نه ښه اوس وګورئ اوس څنګه چک کوو د دې ټیکسټ باکس نوم ورکوو صحیح ده اول راځو دا عادت اوس کوډ په څه شي باندې ورکوو موږ کوډ چې کوډ ورته کوو چې که چېرته دغه د دې نه زیاته نو کینسل ایونت چیش کو کینسل ایونت حالا اگه ما با این کد میکنم صحیح است با این خب اینجا خب کد ختم شد کد سنگی شد ختم شد اگر اینجا ما 3000 میتم بیا مثلا شد بیا سنگی چل که کد کوتا ختم شد با before update as in چیکسم کد میکنیم if اگر ای جمع ای اگر ای جمع ای زیاد بود از ای باز کینسل ایونت اوس هیڅ چا نه منم اوس هیڅ چا نه وسه دا خبره ته راځي په دلته وسه دلته به دې نه کار نه کوي وسه چې فارم دوه وسه دلته کنه خو فارمز کې ندايه ورکړه کنه if دا جمع دا equal to یا less than فارمز کې ندايه مین کې ندايه د دې ټیکسټ باکس نه then شابه خیر دا هغه صحیح اوس راځو د دې ټیکسټ باکس نوم څه څلور پنځوس ای ټیکسټ باکس در کدام فارم موقعیت داره دنده ایونت بیفور اپډیټ پیش از این کرسر خارج شد دا مشکلات اوس باید تاسو حل کړئ هغه شان دا چې زه یې نه یم درسره بیا خو نو ورته ګرځئ if اگر می ډاټ سالري جمع می ډاټ other expense ښه اول راځو if قوس if قوس اگر salary dot value جمع شد امرای می dot other expense dot value قوس ای اگر کم بود صحیح شد یا اینطور میکنیم ای اگر زیاد بود اگر زیاد بود از چی فارمز ندایا مین ندایا از تکست شروع پان دن دوستان dot cancel event on the field box your out item is more than stock یعنی چی که شما مصرف میکنی و استاک را چی است quotation clause is again and if راځو د دې تاریخ باندې بي بي سي پښتو خبرونه 2000 و 2000 مشکل نیست صحیح است باز می اینجا میگم که 20000 و
و 2000 هیچ کسر دی نزي دا شی به تاسو په ټول عمر باندې یادوم او د دې سره سره عمر ازي زیات چې دا کار اوس کدا بیفور اپډیټ نو اس کوډ به دې دی او نه شي کولای ایونت دا نغش کوډ کوټه دا فقط مشکل هم دا وسه د فارم دا وسه دا نهایه وسه د څه کار کوي په داخل کې معنا فارمز یعنی فارمون کې ندایت در داخل بیا ام پی کې داخل کې هغه ټیکس باکس چې کوم ده خدای باندې پوه شئ اوس مجبور یې چې مثال یا دا ریکارډ راکړي یا سایکل چلو کړي استاد بیرته موږ ته بیرته یو لک ډالر نور د جمع کړي استاد بیرته دې سمات بیرته راکړي نه هغه نه ده تاسو ګوره دا چې کوم ده دا بودجه درکړې ده دا یو ریکارډ تاسو خلاص کړئ دا یو ریکارډ ټول ریکارډ یې نه راکړي هر یو پروژې ریکارډ هر بودجه ریکارډ به دی صحیح شو اسی بیا ته کولای شئ چې معلوم کړئ چې هغه تاسو پښتنو کې واه شما پرفان میکنه که مثال یو اس ای برای شما 2 लाख डॉलर डाला ये खलास करी बाद 5 लाख में बाद 1 लाख बाद ये हर بودجه ریکاردش علاقه سی بشه اما او باز اگر پیش شما بخواه یک مثال ما چیکار پیسه دادیم شما میتونید چیش کنید از که کار بگیری گروپ یکی یا هر عبادت تا بیل بیل بخوید صحیح شد خب اون مجبوری در ریکارد بسر کم کنید دایش لار نداری این ریکارد فیر نشد کوئی شو کوئی مشکل پرابلم اس نو دلته ما یو کوډ کړی دی چې وګورم چې کوډ کار اینجا ما میارم یک تکست باکس نام تکست باکس چی است تکست 0 و نام تکست باکس فارسی تکست is equal to spin number house text 0 یاره وشو په دې مې ډېره خواري کړې او دا مې ورته کړی دا دلته مغزه ښه دا به انشاءالله بیا په څه شي کې کوو ښه راځو یک ټیبل جوړ میکنم یعنی جاب سالاری چی فایده داره سعی کو امی فارکشن خود که ما به شما چی کنیم از این علی شما یک فارم جور میکنی فارم کدام فارم مالتیپل ایتمز سالاری اوورد is equal to spin number house salary Ahmad manager Kamal doctor Jamal driver صحیح شو اینجا کار میده خب این مثلا خرازو مونږ باندې هم په مین او سب کې کار کوو یعنی د فارم مین او د سپارم چې کار کوو
این مردم که در دفتر کار میکنه در هر دیپارتمنتش معلوم باشه چی است هر دیپارتمنت از باید چی باشه اول شما باید بیای تیبل دیپارتمنت داشته باشی دیپارتمنت نمبر دیپارتمنت نیم لوکیشن این سیو شد به نام DPT باز میایم کارمندا در می دیپارتمنت ها کار میکنه دیپارتمنت نمبر مثال امپلایمنت مثال جاب مثال فور ایگزامپل دیگریش چی است فور ایگزامپل سالریش چی است کمیشنش چی است اینجا باید چی بیا امپلای نمبر بیا اتومات نمبر و اینجا دیپارتمنت نمبر بیا این سیو کردیم به نام امپلای دا دیر مهم آقا خان بیتا خودتون متوجه شد کلیک میکنم دیپارتمنت نمبر آمد امرای چه وصل شد اولین گپی است که شما باید چی داشته باشی دیپارتمنت داشته باشی وقتی که دیپارتمنت نداشته باشی نو څنګه کولای شي تاسو کارمندان ورکړئ چې تر څو استاد ونه لري امکان لري تر څو چې کورس ځای ونه لري شاګردان شما اول باید بیایي کل دیپارتمنت های خودتان معلوم کنید مثلا دیپارتمنت نام چی است IT است لوکیشن کابل طيب ریسرچ است یه هم در کابل است فور ایگزامپل اپریشن است این مثال در پاکستان است فور ایگزامپل منیجمنت است یه هم در پاکستان است مثال دانسینگ است در کابل است دیپارتمنت رو نجار خب حال شما باید هر کس که میاد در دیپارتمنت خود وظیفه بده برش چطور میشه شما باید کریت فارم ویزرد این هم اد کردم امپلای نمبر دیپارتمنت نمبر اد نمیکنم چرا که یک بار آمده ایره چی میگیرم تابلا خود ورته متوجه شي که کوم ځای کې سوال لرئ سوال وکړئ پرسنټاژ یس باشه نو سایزبل میلا خب سه فرانسه شد اول إلى دمجي تمام مش select the arrange tabular learning the job ये हम डिग्रीश वो हम सैलरी ये हम कमीशन देगा आमी डिग्री बाय अच्छी भाषा कम बॉक्स भाषा बोले कम बॉक्स में बोले कम बॉक्स में जाओ खाते डिग्री और साथ सोलर के साथ मालूम ही नहीं शाबाश BBA BCS for example MCS comma خو جور شد إلى انتخاب the format sorry the arrange إلى هم start all department number إيكا إيبا دي كم خرشة يهم دي كم خرشة انتخاب remove out location انتخاب فارمات داشمش زمونگا کار نور جور شو صحیح شما ام عنوان هاش که است الى کلش ریلیت میکنم خب ام عنوان رو څنګه کړه اینجا میں یک टेक्स्ट बॉक्स میگیرم اینجا टेक्स्ट बॉक्स में लेबल
employee number, name, job, degree, shit. Salary, work commission. الانتخاب میکنم. the format में black باشه، bold باشه، مگر backgroundش یکم یک قسم باشه و سر از رایت کلیک میکنم، افکت ای شکلش باشه خلاص. آن دار خلم تجهیز کنم. حالا وقتی که ما رن میکنم سیو رن. وصلی شو؟ یعنی یه لیبل موقع آمی طول اینوان. خب اینجا شما باید یک چی داشته باشید. اگر لیست بگیری خوب است، چرا که دیپارتمنت معلوم است کم است. اینجا لیست گرفتم. فایند دیپارتمنت نیم. طول لکنم. خام تقولي شو ما كنت تدرس ثم اخذ ما اعرفش خو داخل ايش كم باكس بيا كليك كده ولا خلاص ما تعرف خلاص وده تعرف يا غدي دي جاب كده نسي نقول كم باكس كده جاب يقول لك بقول تعرف سيبوا كده فاميلي بي خاطر خو علي ميم احمد وجبا ميجر ده كلام ده دانسي خنين ده دانسي ده اي تي ده احمد دا ګور دي اوس کارسر چیرته راغی دلته راغی څنګه وکړو پراپرټي ته ځو شما فهمیدی کارسر از نیم اینجا اینجا میایم در آدر تاب اندکس یک ای باید دوی باشه ای دو و ای هم سه دیگه کلش اتوماتیک میشه خب فور ایگزامپل टीचर CS salary commission Kamal manager BBA 13000 Jawad doctor medical صحيح BBA doctor ده BBA میره صحیح قرآن تک خونم خب ای در دیپارتمنت چی است؟ IT کار میکنه حالا دیگه نفر است رو ما برتی میکنم گوری څومره آسانه شو مخکې موږ یو ټیبل لرو نیم دې دا جوړ په نیم دا به کې بیا سرچ مردا نه حالا آی ټی دا آی ټی کلیک میکنم امینه په ضرر سرچ کوم نه فالوري نه هیڅ کس نه زه کوم دلته باغ شرط اخلاص ده یو دونه برتم کې چون جواب ډاکټر بی بی ای سالری خو یک نفر اینه دا دانسینګ خالده جاب دانسینګ degree no those two degrees dance की degree the dance degree است خو خیر بیشتر مساعد کالج نداره کالج این کماش از اینکه کماش زیاد است چرا که خو دانس است دیگه خو کریما ये हम द डांसिंग जो पर डांसिंग का द BCS وهي كماش خلاص تایست علی به خاطر چی ماجور کردیم یک گپ خویی است که زود دیده میتونی چی قسم دیده میتونی اینجا بیایی خوبش ببینی کلیک مساوی سم قوس سالری قوس جمع سم قوس کمیشن دویش باید چی شود total amount حالا اینجا ایکس هم چی نمیشه که از احمد چی کماشه از محمود چی کماشه است این دفتر مرکزی است دفتر مرکزی ایکس میکنه که توتال از این دیپارتمنت چی کماش جور میشه
مثال د آی ټي ډپارټمنټ څومره معاش جوړیږي هغه د آی ټي سرپرست ته څوک چې د آی ټي ډپارټمنټ سرپرست دي محاسبه چې کوي یو ته دومره پیسې ورلېږي نور هغه بیا هغه معلوموي چې احمد څومره ده محمود څومره ده دغه رقم د طریقه باندې ځان پوه کوي ګوره ښه دا دې دا دا دې دا خو یک کاپی پیسٹ total employee is equal to count cost employee number آئی टी डिपार्टमेंट के ये बीज लसी सलीज लरीज लजरे 9210 रुपये تاسو ته څونه برکار کې درې ریسرچ کې دومره پیسې ضرورت دي دومره دا د مرکزی دفتر سره ډیټابیس و دفتر مرکزی می باشه وقتی که هر دفتر کې برانچ داشته باشه برانچ چیلری برانچونه وقتی که در برانچ پیسه توزیع میکنه معاشات او دفتر مرکزی میره دفتر مرکزی باید معلوم کنه که دمی डिपार्टमेंट یا دمی پروژه چی کماش ضرورت است این دید خلاص امی کا پیسه برای زور روان میکنه در دانسینگ زیاد است اون که پیسه روان میکنه با امیر डिपार्टमेंट ازی بس توزیع کردن کار ازو است نو څه پوښه څومره اسانه خبره څومره خاصه جوړ شو په کم وخت کې نور ته بټن دي چې کولای شي خاصه بټن جوړ کړي سر لپاره یو شي لپاره بل شي لپاره دې ته ډیزاینینګ ورکړي دې ته ډیزاینینګ ورکړي خو یو یک غپاس کې ډیزاین زنانه میتي خو زناور ډیزاین ایره نه میتي دي خو کوم ډیزاین نه چې دي مشهور چې کوم دي کنه ډیټابیس چې کوم لري هغه تاسو ته خیر ایره انتخاب شد اینجا آمدم ریموو بالا میارم اینجا خب باز در دیزاین می دیتابیس اینجا اگه کدام رنگ شما خوش نامد بدل خود آگه رنگ جور میکنیم برش اینجا شما یک رنگ ادیت کردن میتونید صحیح است در زرد باید باشه چی قسم باشه دا رنگونه ډیر ډیټابیس ده کولای لږ نور خام ده ګور ده په دې دا رنگونه ډیټابیس ده خلاص add to custom اوکې و فیل کو یارو ای فیل است نو ته سیو کې فوټوشاپ کې جوړ کوو خلاص الانجماع right click the property name format any picture click okay in the center click street part street mana ke no sugo dali database rangi waasne de sinne chi jana no taras laka de khaz rangunu tor laka daras wala khaystashi in the click me da تو خدا database بخدا إذا كبر كتاب كاس مشان متى خوب ما شاء الله بخدا كاس ميك دويدان برد متى كي هو نوصل كوش كان خابدي كي مو هنكارو كم بيارا يدخل بارا هون ده بس يبارا بيارا كان بس يشتغل كان يدخل بارا تبي جرام تو ده نشوار يشتغل كم تبوش يا ده بس يتورك كمان ده زورنا يسقي تورك خلاص یو دا عنوان چې کوم د عنوان ته کور کوي دا وګور دا انتخاب کو د دې ته کولای شي چې مثال هغه رنګ انتخاب کیو تیز رنگ ورکړي یا بل رنگ ورکړي د خلاص دا رنګ ورکړي خلاص دا هغه عنوان دا پروا نه لري خو بیک ګراوند چې کوم دا بیک ګراوند تاسو وګورئ څومره سافټویر به تاسو انسټال کړی ټول سافټویر چې چلاوي یا صفای خړای کنه نیکسټ دا ټول وګورئ یو هم د شیزور کې کتلای یا هم تک سر کتلای ځکه چې هغه پوهېږي دا د ښځو رنګونه دي سور او ژیړ د ښځو رنګونه
خپدي باندې هم پوښتنه پدې کې هم څه مثلا پدې کې زه ګورم چې تاسو نور د سی پروګرام چې دو اور بل ډپارټمنټ د مارکوس خوشاله کی کنه خو چې ته پدې کې غواړې چې بل ډپارټمنټ اډ کنه ته بدل ته بٹن جوړ کړي اډ ریکارډ ته به اډ کړي په خپل نو وګوره مهمه خبر ده ځکه پاینده کې موږ سره بل ډپارټمنټ راغلی ډیر خبر نشو هغه بشاین چې هغه تاسو کولای شئ چې اوس بٹن اډ کول دا تاسو خپل کار راځي automat में हो record operation add new record for example teaching dar dalal abad اینجا خو نامد اتومات خو چی میشه ریفرش میشه خب شما اینجا یک بٹن جور کردن میتونه دیگه هم که خلاص دا چی راغی ټیچینګ ډپارټمنټ څنګه پر راغی چې کوم څومره اسانه خبر ده ګور څومره اسانه کار ده شرط ته په دفتر کې ناشته په دفتر کې ناشته او بس دا د خلاص زنګ ته شي دې ریکارډ راکړه وړه قرار ناشې نو صرف فیسبوک کو چې کله ضرورت راغلاس کړه تصور ته پوښتې ته کوم سوال لري دې کې او کولای شي یو ډپارټمنټ د ختمون بيخي صحیح سره یو ډپارټمنټ څنګه کوم بيخي ختمون بيخي ډپارټمنټ ختمون ډیلیټ اگر شما فکر میکنید که کد مشکل است دا کد سرچ کوم دا عین کارونه په میکرو باندې کیږي هغه تیار سیټ انتخابای خلاص کورونه تیار یوې کړی جوړ شوی دي سیټ انتخابای فهمیدی اگر شما فکر کنید که کد مشکل است چطور هیچ کد مکن میکروگان جوړ انتخابای خلاص خوش ببینید به طور مثال ما میخوام که به خاطر نو ریکارد یک میکرو جوړ کنم چی لپاره نو ریکارد لپاره ګور نه هیڅ کد نکوم کد کار نمیتونم راځم دلته کریټ مایکرو صحیح ده کنه دلته انتخاب کړه ټول مغول صحیح سوال فار ایگزامپل دا چی لیکلی دومره خو پیګنی دومره کنه پیګنی بیا بد کوي گو ټو ریکارډ خالد چی لیکلی دي ابجیکټ خو تاسو پیګنی چې ابجیکټ ټیبل کویری اینجا ما میم که در فارم ما میخوایم که کار بکنم با فارم که کنم گو ټو نیکست نیو ریکارد کنم خب آبجیکت نیم کم فارم کنم ڈپارٹمنٹ نیکست نه چی شد نیو بس کور دیو که کما داو چی هست که سوی دیتا نه مکروس سیف شد برای چی نو دلته به تاسو څنګه چل کوئ ګورئ رائټ کلیک پراپرټي ته راځم په کوم ایونټ باندې کلیک ایونټ باندې دا راځم دلته به مایکرو ونټ انتخاب کړم دا کلیک کوم څنګه کوم کوډ شو یس علمي خام کې را ډېر استاد لمن زلاړه اصل کسان چې دغه ډیلیټ کړه خو نه صرف نو ریکارډ کوډ مت کړو دی نه هغه خو تا خو خاله مثال ته کولای شي چې یو ډپارټمنټ نه آی ټي د مثال د چا ریکارډ ډیلیټ کې کمال ریکارډ دا ډپارټمنټ ته آی ټي خو دی یو ریکارډ ډیلیټ خو ځوړم چې یو بیخي دا ډپارټمنټ ختم کړم نقصان کې یو چیز دیګه یو ختم کړم نو ته موږ راځو right click properties here also event dimension string variable is equal to box enter department number to delete this and run sit warning space this and run sql space quotation delete starting from department here department number is equal to and a the a variable को हम department number के में तमरो ची को delete को और do family dot require mean refresh
و message box like message your department number your department deleted class quotation clause ده department IT delete को IT ID شو ده IT څنګه شو ختم شو دلته اوس delete شو لا خو ښکارېږي یې به چې شو اتومات باید خیر ده دا کوډ کې مثلا لکه چې نه بیخي ډېر شوی نه ده ګورو ښه دا کوډ پرابلم واسطه table department صحیح است لماذا string equal to input box صحیح است do something static from dpt via department number equal to int what is in dot repeat بیخي صحیح کوډ کې پرابلم نشته لکه بیا حرکت ته غره مشکله کوي هغه بیا ویډیو په هیڅ ویډیو کار نه کوي دا مې نه پیژنم چې سوال یو فرق نه دی مته ریفرش کړم خو بس همدا کوډ دی چې نور مثلا دا اډي به تور تر وکي ډایرکټ وسنګي مثلا باندې کې صحیح فعل نور بیا خپل چې په کې مثلا نه دا ته یو منټ چې دا ډیټابیس نو ګورم چې مثلا پکې نه راغلی کان یار